الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص والسوات، والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو، زموږ استاد دانې جلسه او پروګرام چې قاری محمد مصطفی صاحب او د مرتضی صاحب چې نورات خان صاحب بچی زامن دي، دغوی د واده او د نکاح پروګرام دی. الله رب ذوالجلال دی دغوی د ژوند او زندګۍ دغه نوې سفر ډیر خیرونو او برکتونو والا وګرځي. امین. ووایه محترمو، چونکې ماته دوه موضوعات ویلې شوي وو، دې وجې نه زه کوشش کوم چې دواړو موضوعاتو باندې څه نه څه خبره هغه ستاسو په وړاندې عرض کړم. محترمو، دې وخت کې عالمي دنیا کې که تاسو نظر وکئ، نن کفر د یوې خبرې پراپیکنډه کوي، بلکې زمونږ بعضې سادهلوح مسلمانان هم په هغه پراپیکنډې نه متاثره شي او د هغوی د هغه پراپیکنډې شکار وګرځېږي. عالمي سطح باندې هغوی پراپیکنډه څه کوي؟ هغه دا ده: اسلام د زنانو حقوق سلب کړي دي، اسلام ښځې ته ازادي نه ورکوي، اسلام زنانه ته حقوق نه ورکوي. حالانکه محترمو، که کله تاسو تاریخي حوالې سره مشاهدې په حوالې سره په دې باندې نظر واچوئ، دا په کائناتو کې د ټولو نه بدترین دروغ دي، دا په کائناتو کې د ټولو نه لوی الزام دی. تاسو ادیان وګورئ، مذاهب وګورئ. اسلام چې کله دنیا ته نو راغلی، د هغه دور د فرانس نظریه وګورئ. د فرانس والا نظریه دا ده: دا زنانه په معاشره کې د برایي جرله ده. د یورپ والا نظریه دا وه: زنانه په دې کې پوره روح نه وي. د چین والا نظریه دا وه: زنانه د پوره انسان نه دی، دا نیمګړی انسان دی. د عربو معاشره تاسو وګورئ. اسلام لا تر دې وخته پورې امام الانبیاء محمد رسول الله دنیا ته نو راغلی، د دغه عربو والا نظریه دا وه: یو زنانه دې ته په مخ د ځمکه د ژوندي اوسېدو حق نه و. د یو پلار نه پیدا لور، خپل ورور به دغه خپله خور روانه کړله، دا به دکان کې د اشتهار ذریعه ګرځوله. لکه نن سبا تاسو وګورئ، دغه د جهالت نه متاثره خلک چې هغه اشتهار هم ورکوي، د خلکو د متوجه کولو دپاره د زنانه تصویر ورکړی وي. عربو کې همدا معاشره وه، هغوی به خپله زنانه دا به سینګار تلله، دې ته به پوډر ولګوله، میک اپ به ورته وکړو، بیا به خپل دکان ته راوستله، خلک به د دې په ذریعې سره ګاګ به ځان ته هم هغه متوجه کوو. نن هم که تاسو وګورئ، هندو مت وګورئ، بت مت د هندوستان وګورئ، په دغې کې قانون دا دی: که د یوې ښځې خاوند وفات شوله، دې خلکو به دا زنانه منحوسه ګڼله. د دیو نظریه دا ده: دا ښځه منحوسه ده. هندوان چونکې خپل مړي سوځوي، د هغوی په نس باندې یوه ښه زنانه به دا وه چې دی به خپل ځان سینګار کو، د دې خاوند سره به په دې اور کې هغه سوځېدل قبول کړله. ورنه که دې ته چونکې د اونۍ تېر ستی ورته وایي هغوی په خپله اصطلاح کې، بیا د دې زنانه دپاره په معاشره کې د دویم واده اجازت نشته دی. په دې معاشره کې یو نار
نارمل ژوند او زندگی دغه زنانه نشي تیرولی بلکې تاسو که د عربو معاشره وګورئ د عربو معاشره د اسلام راتلو نه مخکې نبی علیه صلوات وسلام یو ځل ناست دی یو کس راغی د الله پیغمبر مانه ډېره لویه ګناه شوې ده ما ته معافي کیدی شي که زه اسلام قبول کړم زما هغه ګناه به معاف شي د الله پیغمبر ورنه تپوس کې تا ګناه څه کړې ده زه هغه قصه تفصیل نه بیانوم صرف اشاره ذکر کوم خپلې موضوع ته راځم هغه ورته د الله پیغمبر ما ډېره لویه ګناه کړې ده هغه د خپلې ګناه تفصیل شروع کړو د الله پیغمبر زما په کور کې زما اولنی اولاد چې پیدا شو هغه زما لور وه مور یې زما نه هغه پټه کړې وه خوپیه کړې وه هغه یې د ماما کره لیږلې وه 4-5 کاله د هغې تربیت پرورش شوی و بله ورځ زه کور ته اچانک راغلم زما په کور کې یو ماشوم و 4-5 کالو د الله پیغمبر ستړی وم څو روزانه په بنیاد چې به راغلم هغه ماشومې به ډېرې خسته خبرې کولې ما نه پیژندله ما سره مانوسه شوله ما سره عادت شوله هسې تاسو کله اندازه ولګوئ انسان کله ستړی راشي او بیا لور وي د انسان ماشومه هغه راشي د انسان غیږ ته راوخیږي لوبې شروع کړي هغه د انسان سره خبرې شروع کړي دا ټول ستړیوالی د انسان ورسره ختم شي د الله پیغمبر زه ورسره مانوس شوم کله چې زما محبت مانوسیت ورسره زیات شو ما ښځې ته پته ولګېده هغې ما نه واده واغستله چې دې بچی ته به څه زمونږ اولنی اولاد دی د الله پیغمبره ما پرېښودله بله ورځ راغلم زه په یو چوک باندې ولاړم ابو جهل له خپل اس نه راکوز شو ما ګریوان ته لاس راواچو ما ته وایي زه خبر شوی یم ستا په کور کې د تا لور ده او تا تر اوسه پورې هغه دفن کړې نه ده لږ ساعت پس به زما سپایان درځي ستا د مخې به ستا هغه لور زنده درګور کوي قتل کوي به دی وایي د الله پیغمبره زه یرې راواغېستلم پورې لاړم ما خپله لور په دوکه باندې وویستله یو ځکې ځنګل کې مې ورته کنده وکنستله هغه ماشومه مې ورګزار لله الله پیغمبره هغه ماشومې ما ته ډېرې چغې ووهلې بابا ما تا څه جرم کړی دی ما تا ته څه نقصان در رسولی دی ما دې ځنګل کې پرېږدوه پوره ژوند او زندګي به ستا کور ته نه درځم الله پیغمبر ما یو وانه اورېدله ما هلته دفن کړله زه خپل کور ته راغللم د الله پیغمبره کله چې دا واقع شوې ده اوس کله موده شوه زه یو منظر ګورم د قیامت ورځ ده د حشر میدان ده هغه ماشومه ما د ګریوان نه نیسي ما د الله دربار او عدالت ته بوځي الله د دې نه تپوس وکړه زه په کوم جرم باندې وجلی یمه الله پیغمبر کله چې وده شم دا خوب ګورم الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا واقع اوري سترګو نه اوښکې بهیږي ورته وایي او ځوانه یقینا تا دومره لویه ګناه کړې ده چې د رب عرش د غصې د وجې نه غورځېدلی دی بیا د الله پیغمبر ورته وفرمیل الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام راوړو سره الله مخکې ګناهونه معاف کوي بیا وفرمیل د چا په کور کې چې 3 لوڼه پیدا شوې دې په ښه تربیت سره پرورش وکړو بیا د خاوند کور ته واده کړلې زه محمد د دغه سړي دپاره د جنت اعلان کوم د اسلامو ویل دا زنانه یا ستا خور ده یا ستا ښځه ده یا ستا لور ده یا ستا مور ده دا که ستا مور ده د دې د قدمونو د لاندې د تا دپاره جنت ته راضي یې که خدمت یې وکړه دا که ستا ښځه ده د دې نان نفقه په دا باندې فرض ده واجب ده دا که ستا خور ده دا ستا عزت دی دا که ستا لور ده ستا په مال کې د دې بچی حصه ده اسلام دې ته عزت ورکو حیا یې ورتلله تحفظ یې ورتللو دا کومه معاشرې والا چې موږ ته خبرې کوي دا د یورپ معاشرې والا دیو حق ورکوي مولانا پیر ذوالفقار نقشبندي دامت برکاتو هم کتاب ما کتو لیکلي وایي زه یورپ ته لاړم ویل ما سره یو نوجوان لګیا و خبرې کوي مسلمان و ما ته وایي زه دلته یورپ کې جاب کوم ما سره وایي په یو ځای باندې یو جینۍ ناسته ده عیسیانه ده ویل هغه ورځ ناوخته راغله ما ورنه تپوس وکړو ولې ناوخته رالې ویل ما ته وایي زموږ معاشره کې چې کله جینۍ الګ بالغ شي بیا مور پلار د هغې په غم کې نه وي دا بیا ګرځي معاشره کې ځان له د ملګري په تلاش کې وي مور پلار د هغې نه وي ذموار ویل زه په خپل کور کې چونکې زما واده نه دی شوی ما ته خپل پلار په خپل کور کې په کرایه باندې کمره راکړې ده ویل هغه ورځ یې ما پسې نوټس کړی و چې د راروانې میاشت نه و په تا پسې کرایه د کور د کمرې زیاتېږي ویل ما ورته درخواست کړی و ما ورته ویل چې تاسو نظرثاني وکئ زما تنخواه کمه د ضروریات نه پوره کېږي ویل چونکې درخواست یې نه و قبول کړی نن یکم تاریخ و ما سره پیسې وې نه ویله زما ټول سامان یې راغستی و زما پلار فوټبال ته اچولی و زما درخواست مسترد کړو ځکه په ما ناوخته شو
مونږ ته دا معاشرې والا سبق راکوي زنانو ته حقوق ورکوي اسلام خو په یو زنانه باندې د هغې نان نفقې د هغې په خاوند لازمه کړې دې ته وایي ته کور کې کښېنه وقرن فی بیوتکن په حیا سره ژوند او زندګي تېره کړه د د کور ملکه ګرځولې ده د کور بادشاه ګرځولې ده خو موږ د یورپ د هغه پروپیګنډې نه متاثره شو موږ ورپکې راشو دې وجې نه مو د اسلام ډېر ښایسته دین دی در سکون دین دی در چین دین دی در خوشحالی دین دی او دی کې محبتونه دي دی کې مینه ده دی کې خوشحالي ده دی کې آرام دی دی کې اسانۍ دي دا مونږ په خپله باندې خپل دین جوړ کړی ځان ته مران کړی هغه زمانه کې خو نکاح هم دومره اسانه وه واده هم دومره اسانه و رخصتي هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی سعد اسود رضی الله تعالی عنه اسود الغابه کې دا واقع موجود ده دا صحابي راغی د الله پیغمبر ته صلی الله علیه وسلم ورته د الله پیغمبر الله به ما جنت ته پرېږدي دا د ګیلې یو اخرنی حد وي د الله پیغمبر جنت به ما ځان ته پرېږدي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ساده څه شوي دي او د الله پیغمبره زه ټوله مدینه منوره کې وګرځېدم څوک ما سره رشتې ته نه دي تیار زما شکل ته ګوري زما صورت ته ګوري زما غربت ته ګوري د الله پیغمبره ستا صحبت ته چې راځي هغوی هم نه دي تیار ستا صحبت کې چې څوک موجود نه وي هغوی هم نه دي تیار رسول الله صلی الله چې واورېده هغو رحمت للعالمین و په خپلو صحابو بیا ډېر زیات مهربانه و ورته ویل ته لاړ شه پلانکي صحابي دروازې ته دا چاته چې ورلیږي دا د مدینې منورې ډېر مالداره کورنۍ ده ښایسته کورنۍ ده معززه کورنۍ په عزتمنده کورنۍ په حسن په جاه په دې باندې دا مشهور خلک وو دا چې راغی دروازې ته ټک ټک دروازه وایي هغه صحابي ورته راوځي دی ورته خپل تعارف کوي زه دغسې رشتې ته راغلی یم هغه ده ته ګوري شکل ته ګوري صورت ته ګوري رنګ ته ګوري بعضې خلک وي دغسې الله تعالی پیدا کړي وي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله زمانه وه هغه دور کې یو عالم و ډېر بد صورته و او ښځه ورته الله تعالی ډېره ښایسته ورکړې وه کله د الله تقسیم وي یو ورځ ښځه ورته وایي ورته تم جنتي یې زم جنتي یم نو دا ورته کوم ځای نه مسله کوي زه خو دومره لوی ملا یم تر اوسه پورې خو دا مسله ما نه ده زده کړې چې تم جنتي نو ښځه ورته وایي هغه خو نیکان خلک وو اهل علم دور وو ښځه معلمه وه هغه ورته وایي وایي ګوره زما غونته کې ښایسته ښځې د ستا غوندې بدصورته خاوند میلاو دی نو زه به ټول عمر صبر کوم او ستا غوندې بدصورته د زما غوندې ښایسته ښځه میلاو ده ته به ټول عمر شکر کې تېرې نو شکر کوونکي او صبر کوونکي دواړه به جنت ته سي یو ورځ وراد شو دي د ښځې عجیبه مخلوق دی هر وخت طلاق 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 بله ورځ دی کور ته راغی شپه ده نو ښځه ورسره خبرې نه کوي دا ورته خبرې ولې نه کوې غوسه کې راغی ورته یاره وایي که نن شپه تا ما سره خبرې ونه کړې ته به درې طلاقو سره طلاق دا د طلاق لفظ مه راولئ خولې له زمونږ پښتو معاشره کې نه دی که نه مونږ په ټک خبره درې کاڼي طلاق مونږ ته راشي مسلو ته نو ما ورته د الله بنده خو د طلاق په ځای باندې بل څه په خوله راوستي وی که نه اول خو صبر کوه د ښځې مثال له کږې پختۍ دی دا به سیده کې نه حدیث کې راځي د ښایست هم د کوږوالی دی کوږوالی دا خو ځکه الله د کږې پختۍ نه پیدا کړی دی د ښایست دا کوږوالی دی ته چې دا سیده کې د ماتیږي ده کې ښایست هم دغه دی دا پرېږده لږ له کوږوالی خامخا دی نو عمر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره اله وکړله خفه شو عمر فاروق رضی الله عنه چې راغی خبره مشهوره شوه نبی علیه السلام بیبیانو ته طلاق ورکړی عمر رضی الله عنه چې راغی نبی علیه السلام خوا ته راغی ویل الله رسول او دې ام سلمه ته راغی رضی الله عنه د نبی علیه السلام بیبي ده دې سره خبرې کوي تاسو د الله پیغمبر ته دغسې خبرې کوئ ام سلمه ورته وایي عمره د الله پیغمبر موږ ته څه نه وایي ستا څه کار دی چې ته موږ ته خبرې کوي دې غلی غوندې ووتو نبي علیه السلام ته راغی د الله پیغمبر تاسو بیبیانو ته طلاق ورکړي دي نبي علیه السلام وایي نه ډېره خوشحالۍ نه الله اکبر وویله خبره غلطه مشهوره شوه بیا نبي علیه السلام ته وایي د الله پیغمبره موږ چې مکه مکرمه کې وو زموږ ښځې ښه وې موږ ته جواب نه راکوو او چې موږ مدینې منورې ته رالو دلته د حالات زموږ ښځو اوس په موږ پسې ژبې راکولاو کړو نبي علیه السلام مسکین شو نو دغه عمره نشته دی چې ته په ښځه دغه عمره سختي کې هغه سره خبرې نه کوې د هغې خبره نه اورېده سره
دا غیر ظلم مرضی نه کې بس هر وخت یو داسې کې ساتي چې بس چوپ چاپ خاموش وي دا ظلم د اسلام د دې سیس موږ ته اجازت نه راکړي وعاشروهن بالمعروف قرآن وی د دې ښځو سره ښه ژوندون تېر کوي ښه سلوک ورسره وکوي او حکیم الامت لیکلی دي وایي ګوره که یو تا ته یو د چا په باره کې یو څوک سفارش وکړي مونږ یې خیال ساتو پلانکي سفارش کړی دی دا هر خاوند ته الله د در ښځې په باره کې سفارش کوي وعاشروهن بالمعروف زمونږ استازو هغه به ویل په ټولو کې دله او بېغیرته سړی غیر چې دا د الله سفارش رد کوي دا د ښځو په باره کې الله سفارش کړی دیو سره ښه سلوک وکوي د دیو سره ښه طرز زندګي تېره کوي د دیو سره د خوشحالۍ ژوند او زندګي تېر کوي دا سفارش په قرآن کې موجود دی او تر قیامته پورې هر سړي یو خاوند ته دی برن مارس کو د هغې هغه صحابي راغی نو هغه امام قصه مې کوله ویل که نن شپه تا ما ته خبرې ونه کړې په 3 طلاق و طلاق ښځې وی چې دا موقع خو ما د خدای نه وغوښته ښځه کمقل شی وي دې وجې نه اسلام ښځې ته د طلاق اختیار نه دی ورکړی خاوند ته یې ورکړی دی ځکه ښځه خو کار مخکې کوي سوچ پرې وروسته کوي اوس زموږ پښتانه هم کار اول کوي سوچ پرې وروسته کوي بیا طلاق ورکړي هغې نه بس بیا مسلو پسې ګرځي یاره 3 طلاق مې ویلي دي نو ولې دې ویله خبره دې څه دپاره کوله خو د طلاق په ځای به دې بل څه ویلي وی بیا چې خامخا دې ویل خو یو به دې ویلی وی نو تا په 3 نه لاندې وته بس 3 کاڼي هغه وخت کې غیرت او بس ټول عمر بې غیرته ګرځم دغسې نو وایي که نن شپه دې را سره خبرې ونه کړی د طلاق یې هغې خولې ته تاله وواله بس نن خو کېدی نه شي موقع خدای راوستله دې کوشش کوي منت کوي ښځې سهار ته به د بچي هم څه کوي ته به څه کوې خو ښځې بیخي خولې ته تاله ور وستې وه چې اوس هر تدبیر یې وکړو خو ناکام شو اخر کې امام ابو حنیفه دروازې ته راغی ټک 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 امام ابو حنیفه رحمه الله ورته راووتلو خیر شه ورته دغسې واقع پېښه شوې ده او ښځه خبرې را سره نه کوي څه طریقه وکړه امام صاحب ورته ویل ته ځه کور ته خدای به خیر کړي امام صاحب رحمه الله راغی هغه زمانه کې د ګړۍ او ټیمپسونه نه وو مؤذنین به هغه څوک وو چې هغه په اوقاتو باندې پوهېدله د فضا نه اوس خو زموږ مؤذنین د خدای وبخي بس راشي شروع وکړي دې وجې زموږ خلکو ته وایو په اذان سره روژې مه بندوئ مې ورسره ماتوئ ځکه اکثر په ټیمونو نه پوهېږي بیا ټیم اذان ور شروع کړي هغوی پوهه وو امام ابو حنیفه رحمه الله راغی ښځه خو په انتظار وه چې اوس مؤذن اذان وایي شپه به سبا کېږي زه بس خلاصېږم ده هغه مؤذن ته وی ویل دغسې یو واقع پېښه شوې ده او ته اذان لږ بیټه یې مه ووایه 1 ګنټه مخکې پې اذان شروع چې هغه اذان شروع الله اکبر الله اکبر اذان یې ختم کو ښځه راغله خاوند ته وایي بس تا نه خو خدای خلاصه کړلم خبرې ورسره وکړې امام حنیفه رحمه الله لږ ست پس دغه ته وویله مؤذن ته ویل ته دوباره اذان وکړه ووایه چې زه خطا شوی یم له سبا شوی نه دی مؤذن دوباره اذان وکړو اذان یې چې وکړو ویل زه خطا شوی یم او له سبا شوی نه دی شپه د انتظار وکړي ښځې چې واورېد هغه هم پوه شي دا امام ابو حنیفه رحمه الله هیله و تدبیر د هغه د بل چا نه شي امام صاحب ته الله ډېره پوهه ورکړې وه ډېر بصیرت یې ورکړی و نن حاسدین ډېر لګیا دي د امام ابو حنیفه خلاف یقین وکئ د امام ابو حنیفه مثل د ځمکې اسمان نه دی کتلی او بیا به یې تر قیامته ونه ګوري انشاءالله کم فقاهت کم پوهه الله ده ته ورکړې وه خو حسد کېږي همیشه د خلکو سره تاسو کتلی دا میوه والا بوټی نه خلک دا په کاڼو ودي دغه دور یو امام دی یحیی ابن معین رحمه الله د 10 لکه حدیثو حافظ دی چې به واورېده چې امام ابو حنیفه رحمه الله سره یو څوک بغض کوي هغه به وی والحسد الفتى اذا لم ينالوا سعيه فالقوم ازداد له وخصوم كزرائر الحسنات قلنا لوجهها حسد وبغضا انه لدميم اجنکی ملګری خپلو کې دغه یوې جنۍ ته الله ښایست ورکړی حسن یې ورکړی دا نورې جنکۍ چې دیو حسن کې نشي ورته ورسېدی حسد کوي دا حسد په بنیاد باندې څه وایي وایي دې تور مخ ته وګوره همدغه امام ابو حنیفه حاسدینو مثال دی دغه مرتبې ته نشي رسېدی دغه علم ته نشي رسېدی دغه فقاهت ته نشي رسېدی دې وجې نه په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې اعتراضات شروع کړي امام الاسر مولانا نورشاه کشمیری یو شاګرد دی مولانا بدر عالم میرټ ډېر لوی سړی تېر شوی عالم یو مقاله لیکلې په امام حنیفه ډېر دلسوز الفاظو کې لیکلي هغه مقاله چې کله ختموي اخر کې لیکي و یو ځل موسی علیه السلام د الله نه تپوس وکړو موسی علیه السلام ډېر جلالي سړی و سخت جلالي و ویل الله
ته مانه د خلکو د خولې ولې نه اړی د خلکو خولې مانه ته ولې نه بندې الله تعالی ورته جواب ورکو ویل موسی دا ما د ځان نه نه دي بندي کړي د ځان نه مې نه دي اړولي تا نه ولې واړو دلته همیشه انبیا چا نه دي معاف کړي صحابه کرام چا نه دي معاف کړي امام ابو حنیفه وروسته سړی دی به څه معاف کړي خو یاد ساتئ امام ابو حنیفه رحمه الله پس چې بک بک کوي بکواس کوي دا زمونږ د دین دا زمونږ د عقیدې دا زمونږ د مسلک دشمنان دي امام ابو حنیفه دې سره څه دشمني ده نو موږ به بایکاټ کوو د امام ابو حنیفه د دشمنانو نه انشاءالله حضور انشاءالله نو عرض کوو عرض مې کوو هغه صحابي راغی چې راووتو ورته وایي زما لور به تا سره څنګه ژوند او زندګي تېره کړي هغه صحابي د دې د کور نه مایوسه واپس لاړو د الله پیغمبر خبر شو صلی الله هغه د دې هغه لور چې کومه وه دننه د خبرې ټولې واورېدې دا چې ورغی هغه ورته وایي ګوره د الله پیغمبر رشته رالېږلې وه تا هغه رتلله زر لاړ شه چېرته آیات نازل نه شي ستا په باره کې ما دپاره چې د الله پیغمبر د کومې رشتې انتخاب کړی زه په هغې راضي یم هغه صحابي راوځي د الله د پیغمبر دربار ته راځي توبه وباسي د الله پیغمبره دغسې ستا کس راغلی و خو زمونږ دا یقین نه و چې تاسو رالېږلی دی زه توبه وباسم زما لور هغه د نکاح دپاره ما پیغام راوړی دی زه حاضر یم د الله پیغمبر نکاح وکړله هغه صحابي ډېر غریب و به یې وفرمیل دې دپاره چانده وکئ دې دپاره چانده وکړله ورته وایي لاړ شه بازار ته ځان دپاره د واده سامان واخله هسې سوچ وکئ یو داسې سړي له لور ورکول کور یې نشته دی ځای یې نشته دی رنګ شکل نسل یې دغسې دی خاندان پته نه لګي د کوم ځای نه راغلی دی بیا د دومره لوی معزز مالداره کور یې نه وي تصور هم سړی نشي کولی بیا چانده کوي ورته لاړ سره واده سامان ځان ته واخله او صحابي هم ډېر عجیبه دی کله چې ووتلو بازار کې سامان اخلي اعلان راځي اطلاع راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنگ ته روان دی جهاد قتال ته روان دی پلانکي طرف ته رخ دی مسلمانان زر تر زر ځان ورسوي هغه صحابي چې کله واورېدو د واده سامان اخیستی دی سامان واپس کوي جنگي سامان اخلي اس اخلي تور اخلي زغر اخلي د هغه ځای نه روانېږي میدان جنگ ته کله چې وررسېږي میدان کارزار ګرم دی هغه صحابي ډېر په جوانمردۍ سره جنګېږي تر دې پورې چې شهید شولو هغه صحابي کله چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو نبی علیه صلات وسلام د دې صحابي سر راواغستو دی پر خپله غېږه کې کېښودلو بیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل ویل د دې د جنگ ټول سامان راجمع کوي د دې سخرګنۍ ته یې ورولېږئ او د مدینې منورې هغه خلکو ته یې ویله ویل دیو خبر کوي ورته ووایئ چې د سعد نکاح الله د جنت د حورو سره وکړله د هغه ښایسته جینکو سره یې وکړله ورته ووایه چې ستاسو د لورو نه د ښایسته جینکو سره الله د سعد نکاح په جنت کې وکړه دا عجیبه وه او یقینا د صحابو محبت هم دغسې و د احد میدان کې شیطان چې کله آواز ولګو ان محمدن قد مات صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هم دا خبر راغی چې نبي علیه صلات وسلام شهید شو بیا وروسته پته ولګېده چې دا خبره دروغ ده د الله پیغمبر ژوندی دی لیکن هلته د خلکو زړونو صبر نه کوو د ماشومان هم راووتل نور خو جهاد ته تللي ځوانان بوډاګان مشران ماشومان وو زنانه وې په دې کې ډېر روایات واقعات موجود دي یو زنانه د ام عماره رضی الله عنها دا هم راووتله زړه یې تسلي نه کوي چې د الله پیغمبر یې په خپلو سترګو نه دی کتلی ودرېدو یو چا نه تپوس کوي د الله پیغمبر کوم ځای دی کوم ځای را روان دی ورته یو ام عماره د الله پیغمبر خو را روان دی قافله کې صحیح سالم دی لیکن تا ته پته ده ستا خاوند شهید شوی دی د احد په میدان کې په وینو کې سور پروت و مخکې ځي بل اطلاع ورکوي وایي زوی دې شهید شوی دی لاش یې د احد میدان کې په وینو کې سور پروت و مخکې ځي اطلاع میلاویږي د رور لاش دې د احد میدان کې په وینو کې سور پروت و پروا نشته دی مخکې ځي کله چې د الله په پیغمبر باندې نظر ولګېدو بیا یو جمله ارشاد وفرمیله ویې فرمیل کل مصیبت بعد محمد صلی الله علیه وسلم سهلول او خلکو د خاوند غم برداشت کول اسان د رور اسان د زوی اسان درې شهیدانو اطلاع ملاویږي پروا نشته دی ها کل مصیبت بعد محمد صلی الله علیه وسلم سهلول خاوند اسان زوی قربانول اسان لیکن د الله د پیغمبر غم برداشت کول هغه زموږ دپاره مشکله خبره ده
یقیناً دا داسې خلک وو. ابو داود شریف کې حدیث موجود دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دربار لګېدلی دی، یو زنانه د قتل قصه راغله، بیګا چا والده په دا ګیډه باندې په چاړه باندې او وجلې ده. د الله پیغمبر تپوس کې دا چا وجلې ده؟ یو صحابي پاسېدو، په سترګو ړوند دی، په سترګو نابینا دی. د الله پیغمبر دا ما وجلې ده. او پلان کې دا دی ولې وجل؟ د الله پیغمبره دا زما وینځه وه، د دې د ګیډې نه د ملغلرو په شان دي زما دو سپین سپین ښایسته بچي وو. هسې سوچ وکئ، د بچو یتیمان کول، د مور د سایې نه محرومه کول، ماشومان دا څومره ګرانه خبره وي. لیکن مینه مینه وي. الله د پیغمبر سره دا سچا پکا رښتونې مینه وه. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین. تر څو چې ټول عزتونه محبتونه یو مسلمان د الله د پیغمبر په محبت نه قربان کړي، تر هغه وخته پورې د مؤمن نشي کېدی. ویل الله پیغمبره بیګۍ ستاسو ګستاخي وکړله، زه پاڅېدم، د خپل خنجر مې راواغستو، په دا سینه کې مې وواله، کار مې ورله تمام کو. الله پیغمبر وفرمیل اشهدو ان دمها هدر الا ان دم فلانة هدر. خبردار د دې وینه هدر ده، د دې صحابي باندې هېڅ تاوان او زیمان نشته. د مدینې منورې په اطرافو کې یوه ښځه وه، نبي علیه صلات وسلام ګستاخي به یې کوله. یو صحابي دی عمیر ابن عدي رضی الله تعالی هغه وایي زه د شپې د دې کور ته راواوښتېدم، د الله د پیغمبر ګستاخه د اشعار به یې ویله، ټول علاقې مخې بېادبي به یې کول، ګستاخي به یې کول. ویل د دې سره په بستره کې خپل بچي پراته دي، وایي دا یو ماشوم په دا سینه باندې لګیا ده، تی خوري، د دې پی خوري. ویل دا مې ونیو، په زور مې ورنه جدا کړه، او دا خنجر مې راواغستو، په دا سینه کې مې ووهله، ښکته مې راښکه، په منځ باندې مې را ښځه جدا کړله. د الله د پیغمبر دربار ته راغلمه، ویل سحر چې شو کله دا مقدمه راغلله، د الله پیغمبر تپوس کې دا چا وجلې ده؟ ویل زه پاسېرم، ما وجلې ده الله پیغمبره. او پلان کې دا دې ولې وجله؟ د الله پیغمبره ستاسو ګستاخي یې کول، بیا ما برداشت ونه کړله چې ورغلم، کار مې ورته تمام کو. د الله پیغمبر وفرمیل اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغیب فانظروا الى عمیر ابن عدي. او خلکو تاسو که غزوان قتل غواړئ، هغه مرد مجاهد قتل غواړئ چې صرف د گفتار غازی نه دی، اره کردار غازی دی، صرف د پیو مجرون نه دی، هغه وینه ورکوونکی مجاهد دی، هغه ګستاخ انجام ته رسولی دی. فانظروا الى عمیر ابن عدي. او خلکو بیا تاسو د غزوان مرد مجاهد عمیر ابن عدي وګورئ. یقینا د ختم نبوت او د ناموس رسالت حفاظت چې صحابو څنګه کړی، موږ تاسو ته سبق پرېښی دی. جنگ یمامه کې 1200 صحابه کرام شهیدان شوي، د مسلمه کذاب خلاف چا چې د نبوت دعوه کړې وه. 12 اسلام د لپاره کل جنگونه د نبی علیه السلام زمانه کې 259 کسان شهیدان شوي، په دې یو جنگ کې 1200 صحابه کرام هغه ګستاخ انجام ته رسول. مسلمه کذاب چې چا د نبوت دعوه کړې و مردار کړی دی. نو بهرحال محترم معرض کوو، واده نکاح د سنت طریقه ده، لیکن موږ خپل سنت د خرافاتو سره یو ځای کړي دي. ګورئ موږ تاسو ته الله حکم کوي یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو ادخلوا فی السلم کافه، اسلام کې پوره داخل شي. پوره داخلېدو څه مطلب دی؟ اسلام پوره ومنئ. ګورئ زموږ عقیده اسلام کامل دین دی. کامل دین څه ته وایي؟ چې د ژوند په هر میدان کې زموږ رهنمایي وکړي. بدقسمتۍ نه زموږ خیال لاره چې مونږ صرف روژه، زکات، حج، روژه بس دې ته وایي، هغې دا ناقص تصور دی. کامل اسلام دی چې مونږ ته د خوشحالۍ طریقه هم راښیي، د غم طریقه هم راښیي. یو صحابي دی یو یهودي ته تپوس کوي، وایي ستاسو دا پیغمبر تاسو ته د ټټۍ او د لیټرین چل هم درښیي؟ دا خو ډېر عجیبه پیغمبر دی. او ورته و د دې پیغمبر امتیازي شان دا دی چې دا یو طرف ته موږ ته د ټټۍ او لیټرین چل راښیي، بل طرف ته د بین الاقوامي سیاست چل هم راښیي. د جامع پیغمبر دی. زموږ دین کامل دی، موږ ته د خوشحالۍ طریقه راښولي، موږ ته د غم راښولي، موږ ته د ژوند په هر میدان کې رهنمایي راکړي. خو افسوس زموږ ودونه
زمونږ غمونه د شریعت نه خلاف ګرځېدلي دي زمونږ ودونو کې څه وي ټنګ ټکور آتشبازي ډزې جنجونه دا ټول خرافات مونږ کوو دا د هندوانو رسمونه دي چې مونږ کې راغلي دي او زمونږ ناره څه وي چاته وي اسلامي شرعي طریقې سره واده وکړه مړه دا خلک به وایي ځان نه امیر صاحب جوړ کړی دی ځان نه صوفي جوړ کړی دی ځان نه ملا جوړ کړی دی نو ولې د اسلام او د دین او د قرآن صرف امیر صاحب او تبلیغي او قاري او ملا له راغلی دی ته مسلمان نه یې مړه خلک به څه وایي یار مونږ دې سیس تباه و برباد کړو محترم څه به ووایي خلک یعنې ته خو مسلمان یې تا د پاره د دې خلکو خبرې د الله د حکم نه د رسول الله د طریقې نه زیات اهمیت لري ته مسلمان به څه پاتې شوې اته د اسلام لیول خپل اوس چیک که چې دې کوم ځای ته لاړو مسلمان د پاره به د ټوله دنیا خفه کول اسان د رب خفه کول مشکل ټوله دنیا خفه کول اسان پرېښودل اسان د محمد رسول الله طریقه ماتول د هغه شریعت پایمایي کول دا به یو مسلمان دپاره مشکل وي ته څنګه مسلمان شوې خلک زه ووایي مړ شي قبر کې دفن کې وایي انا لله و انا الماس خدای دې وبخي هلته سوچ وکړه چې قبر کې به څه جواب ورکړم دا خلک به زما جواب ورکړي دې وجې نه محترم خپل ودونه خپل غمونه دا د شریعت مطابق کوي قسم دی خوشحالي ده پکې چین دی سکون دی ودونه آسان کوي مه ګرانه وایي په کومه معاشره کې چې ودونه ګران شي نکاحونه ګران شي تجربه شاهد ده په دغه معاشره کې بیا ګناه اسانیږي زنا اسانیږي فحشي اسانیږي دا آسان کوي حکیم الامت مولانا شفاري تانوي صاحب رحم الله لیکلي دي دا موږ چې څومره خرافات کوو که نه په دې ودونو کې وایي دا ټولې پیسې راواخله د هلک او جینۍ له پیسه واخله دیو ته ورکړه واده والا ته څومره فایده به وشي ګناه نه به هم بچ شي دا اوس چې څه کوي خو اسراف کې ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین دا خو د شیطان وروڼه دي الله به سره دغې تپوس کوي که تا دلته ورلې مؤاخذه به هم ونه شي فایده به هم وشي ولن یقینا زموږ دغه دوه ملګري قاری مصطفی صاحب او مرتضی صاحب یقینا هغه مبارکباد مستحق دي هغوی کولی شوله چې نن د بېدینۍ مجلس وکړي ټنګ ټکور مجلس وکړي آتشبازي ډزې وکړي هغوی ونه کړله دومره یو ښایسته مجلس یې تاسو ته جوړ کړو الله یې راضي کړو نعتخوانان قاریان علما نیکان دغسې مجلس یې تاسو ته جوړ کړو اول قدم یې ښه واخیستو په زبان حال خپل رب ته وی ربا خوشحالي تا راوستې ده زه په خپله خوشحالۍ کې تا راضي کوم رب تا نه ناراضه کوم اولنی قدم یې د خوشحالۍ دی اوس به ټوله د خوشحالۍ وي انشاءالله العزیز هغه وي 3 ورځې ټنګ ټکور درز دروز دا ټولې قصې وکړي بیا وروسته پسې غمونه راشي کله وایي کور پیریان دي کله وایي کور سحر جادو شوی دی بیا ګرځي په تعویزګرو پسې او ورته 50 زره راکړه 60 زره راکړه 10 زره دا ټول عمر به دا غم بیا واوړي الله دې موږ وساتي امین ووایي نو خپل ودونه خپل غمونه به د شریعت مطابق کوي انشاءالله العزیز کوو به شیطان له شکست ورکوي هغه هم لګېدلی دی موږ پسې نن ورسره واده وکوي خپل رب سره ربا تر نن هم په غمونو ودونو کې خفه کړی وي نن نه پس به دې نه خفه کوي انشاءالله چې د بچي واده دی و خدا نخواسته کور کې غم راغی مولانا صاحب ته راشه مولانا صاحب کور کې غم راغلی دی ما ته د الله حکم سره په دې وخت کې اسلام څه وایي شریعت طریقه څه ده د خلکو سره به وروسته ګورو ما ته اول د الله حکم وښایه بس مولوي صاحب دغه بچي واده مې را روان دی اسلامي طریقه څه ده شرعي طریقه سره ما ته محمد رسول الله طریقه راته راوښایه زما لور د فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها زیاته نسبینه نه ده زما لور د فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها زیاته قیمتي نه ده زما بچی د صحابه کرامو نه زیات قیمتي نه دي د هغې نه زیات نسبین نه دي ما دپاره د ټولو نه اول د رب حکم د محمد رسول الله طریقه اسلام او شریعت د هغې نه پس به زه قدم اخلم اول له خپل مولانا صاحب سره مشوره وکړم بیا قدم واخلم دا دوه نوجوانان به ستاسو ټولو دپاره نمونه یي خپل ودونه خپل غمونه به د شریعت مطابق کوو د بدعاتو خرافاتو نه به پاک کوو انشاءالله العظیم یقین وکړو که تاسو شروع کړه تاسو بیا معاشره کې چین سکون خوشحالي وګورئ دا غم پریشانۍ دا د سره وجې نه راغلي مو خپل دین پرېښی دی چین سکون دی وجې نه نشته دی نن نه به ما سره څوک واده کوي چې کم از کم غمونو ودونو کې خوشحالو کې مونږ به د خرافات بدعات
فضل خرچیانی اسراف دا به پریږدو د رب دین ته به راځو د شریعت مطابق به کوو وعده چې را سره څوک کوي دواړه لاسونه را سره اوچت کړي دواړه اوچت کړي پوره پوره اوچت کړي نه لږ اوچت ونیسئ دواړه لاسونه دا وعده ده انشاءالله आवाज را سره ملګری کوي وعده ده انشاءالله وعده ده الله رب ذوالجلال ډېر عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب ذوالجلال زمونږ د ټولو نه راضي شه الله زمونږ په حال باندې رحم وکړه کریم پروردګاره څه مو ویله څه مو اورېد عمل کول راته پرې نصیب کړه الله قاری محمد مصطفی صاحب او مرتضی صاحب چې نوارات خان بچي دي پروردګاره د دې دغه ودونه د دې دغه خوشحالۍ ډېرې بختورې وګرځوه الله د خوشحالو ژوند دې نصیب کړه الله د کامیابیانو ژوند دې نصیب کړي الله په دغه ازدواجي ژوند په دغه نوي سفر کې الله نوی ژوند کې د هر قسمه خفګانونو نه پریشانونو نه امتحاناتو نه رکاوټونو نه ناچاقیانو نه وساتي د دې د کورونو د خوشحالۍ ذریعه وګرځي د دې د کورونو د چین او سکون ذریعه وګرځي د مور د دې دواړه خاندانونو په خوشحاله وګرځي د نیک صالح اولاد ذریعه ورته وګرځي مجمع کې نور څومره نوجوانان ناست دي ودونه نه دي شوي الله مناسب رشتو بندوبست ورته وکړي الله موږ ستا د پیغمبر د سنتو نه ډېر لرې شوي یو معاشره په خرافاتو کې درنه شوي یو الله زموږ زړونو کې د سنتو اهمیت پیدا کړي د دین محبت پیدا کړي بدعاتو خرافاتو نه زموږ زړونو کې نفرت پیدا کړي رب ذوالجلاله دا مجمع چا جوړه کړې د جلسه مالی جاني تعاون یې کړی الله ډېر خیرونه یې نصیب کړي څومره ملګري لرې نږدې نه راغلي دلته ناست دي حاضره مجمع څومره ده الله زړونو کې څه جایزه جات دي ټول ورته پوره کړي الله څومره پکې مریضان ناست دي شفای کامل عاجل مستمره نصیب کړي رب ذوالجلاله څومره قرضداران پکې ناست دي قرضونه یې ختم کړي الله مونږ ټول نیکان کړي دنیا و آخرت د رسوایی او ضلالت نه مو ساتي الله د علماء دیوبند اهلسنت والجماعت دغه پاک او مبارک او مقدسه قافله دنیا و آخرت کې موږ د دې ملګرتیا نصیب کړي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين امين صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين